فنبیانو کی بالا او نام ورد وړه کټه علیمان عوام ټولو خدمت کې درخواست سبحان الله بیا زه مختصر ټیم خلم زه خپله بیمار یم ودرېدی نه شم خو بهرحال چې تاسو سبحان الله یایو لږ خوڅېږو راخوڅېږو دا کار ته موږ جلسې کوو مولوي صاحب کار ته پېښور مردان یو بل پله خلک ډېر جذبتي وي سبحان الله یایي لږ د وسکټونه خلاصوي تاسو دومره بخل شروع کړی دی نه قاریانو ته پیسې ورکوو نه ملیانو ته نه نتوانانو ته لږ لږ اخلاص کوو صحیح دي که انشاءالله څوک به اخلاص کوئ ماشاءالله که دا ټول خلک اخلاص وکړي د ابراهیم مولوي صاحب ټوله جلسه ورباندې کېږي لږ اخلاص کوو خوڅېږو راخوڅېږو په نبیانو کې بالا او نام ورد احسانی نلري زما داسې دلبر دی د حضور د پاکې مینې له خاطره د حبشو تور بلال مې د زړه سر دی د ملا په اذان کاله سبا کېږي یار چې زلفې مخ نه لري کړي سحر دی په مانور روجي منی سي مليانو ما بیگا جانان لیدلې د اختر دې نو ما بدر تا ویل کنا والله مدینه کولی دا ما بدر تا ویل کنا والله مدینه کولی دا اخ کولی دا زړګي پرشتیا مدینه کولی دا وای سبحان الله ما بدرتا ویل کنا والله مدینه کولی دا ما بدرتا ویل کنا والله مدینه کولی دا ما تصفاتون د جنت رضوان ما کوا وای سبحان الله ما تصفاتون د جنت رضوان ما کوا ستا د جنتونو نظم مدینه کولی دا ما بدرتا ویل کنا والله مدینه کولی دا ما بدرتا ویل کنا والله مدینه کولی دا کولی دا زړګي کولی دا زړګي پرشتیا مدینه کولی دا ما بدرتا ویل کنا والله مدینه کولی دا ما بدرتا ویل کنا والله مدینه کولی دا خوب کې بیګش پاچا د جنت سیلابو تالی وام خوب کې بیګش پاچا د جنت سیلابو تالی وام خدای ګله هر ځایه د آقا مدینه کولی دا وای سبحان الله ما بدرتا ویل کنا والله مدینه کولی دا ما بدرتا ویل کنا والله مدینه کولی دا کولی دا زړګي پرشتیا مدینه کولی دا ما بدرتا ویل کنا والله مدینه کولی دا ما بدرتا ویل کنا والله مدینه کولی دا او ګرځا دنیا کې او چرته بل خار د مدینه پشان پیدا نکې چرته بل خار د مدینه پشان پیدا نکې او ګرځا دنیا کې لهر خوا مدینه کولی دا ما بدرتا ویل کنا والله مدینه کولی دا ما بدرتا ویل کنا والله مدینه کولی دا اوس به د خوارانو کار روان شي
محبت سے سبحان اللہ. لگ نور اوچت آواز سے سبحان اللہ. اوس به حفاظت کی یتیمان شي جانان راغې هغه دې مړې د کسرا رپی را غورځېږي. اوس به د بلال په خولې اذان شي جانان راغې. ماشاءالله مړې یو سبحان الله خو وایو که نه ووایو سبحان الله. چې څوک ورته سبحان الله وایي الله دې د رسول الله دیدار ور نصیب کړي. امین ووایي. هغه د مړې د کسرا را پیرا غورځېږي. اوس به د بلال په خولې اذان چې جانان راغې. اوس به څوک ژوندی لوړه په ځمکه خاښي نه کړي. اوس به انسان اصل کې انسان چې جانان راغې. اے مسلمانانو گناہگارو مبارک شا. اوس به د قیامت تکلیف آسان شي جانان راغې. ډېر کا گناہگار دے خونات خوان د پاک حبیب دے. بچ بپری غمجن محمد زمان شي جانان راغې. ډېر په ارمان راغلی یم رسول الله تاور پرېمږ دی لږ د جنګ لخوا تاور پرېمږ دی لږ د جنګ لخوا تاور پرېمږ دی. ډېر په ارمان یم راغلی والله چې ډېر یم کړي دالی. او ډېر په ارمان یم راغلی والله چې ډېر یم کړي دالی. والله چې ډېر یم کړي دالی. یم شرمنده ولړ یم غالی. ای ځکه روان یم د خلقو پسې شاته ور پرېمږ دی. لږ د جنګ لخوا تاور پرېمږ دی. لږ د جنګ لخوا تاور پرېمږ دی. نن می بیا اوښکې له سترګو نه بهیږي. ماشوموالی د حضور راته یادیږي. د عربو زنانه کور په کور ګرځي. مالدار بوزي غریبانو نه پټیږي. حلیمه ابی خاوند ته داسې وایي یو ماشوم د مخې لمر په شان ځلیږي. که دې خوښه وي خاوند د مونږ بېبوزو ډېر ښایسته د خپل قسمت به رارسېږي. خاوند ووایي ابی زر کړه تر لاسه نالیدلې مخ پسې مې زړه خوږېږي. حلیمې ابی له کوره را روان کو تورو سترګو ته یې ګوري قربانېږي. بې په اوښه باندې کښېنه و په منځ کې په وهلو باندې اوښه نه پاڅېږي. حلیمه پوه شوه بچي کې څه کمال دی. مخکې کښېنه و اوښه پاڅېده ودرېږي. اوښه ډېره وه کمزورې په سورلی کې لوی کمال دی بیا د ټولو وړاندې کېږي. بختوره وه حاجي شمس الرحمانه چې په غېږ کې مدني جانان لوبېږي. ډېر په ارمان راغلی یم رسول الله تاور پرېمږ دی لږ د جنګ لخوا تاور پرېمږ دی. لږ د جنګ لخوا تاور پرېمږ دی. ډېر په امید او په ارمان راغلی یم له پاکستانه. او ډېر په امید او په ارمان راغلی یم له پاکستانه. راغلی یم له پاکستانه وهلی غم یم د هجرانه. چې د نزدین سلام پیش کړم آقا تور پرېمږ دی. لږ د جنګ لخوا تاور پرېمږ دی.
لګ د جنگ لخوا تور پریمک دی ډیر په ارمان راغلی یم رسول الله تور پریمک دی لګ د جنگ لخوا تور پریم دی لګ د جنگ لخوا تور پریم دی نه پوهیږم غلی دو ته مینه وایي یار خپل یار تر رسېدو ته مینه وایي د مجنون نه مې تپوس د مینې وکړو ویل یار د یار لار کې لیدو ته مینه وایي حنظله ویلې تعریف د مینې دا دی ناوې کور کې پرېښودو ته مینه وایي حمزه ویل چې ما نه زده کړي تعریفونه غوږ او پوزې پرې کېدو ته مینه وایي حبشي حضرت بلال رته دا ووې په سکورټو سملستو ته مینه وایي یو شهید کړو سر راپورته دای ووې په سرو وینو لمبېدو ته مینه وایي بیا په لاره کې سائل امداد ولاړو ویل د مفتی ندیم په څنګ زخمی کېدو ته مینه وایي حنفي وایي بیا کړو ټولو اتفاق په دې خبره په ناموس د پیغمبر قربانېدو ته مینه وایي ډېر په ارمان راغلی یم رسول الله تور پریمک دی لږ د جنګ څوکیدارانو د جنت ای خادمانو د حضرات یا څوکیدارانو د جنت ای خادمانو د جنت ای خادمانو د حضرات وکړئ لږ ما سره شفقت لکشان وګورئ زما غریب ژړا تور پریمک دی لږ د جنګ لخوا تور پریمک دی لږ د جنګ لخوا ډېر په ارمان راغلی یم رسول الله تور پریمک دی لږ د جنګ لخوا تور پریمک دی ختم نبوت سره چې چا مینه ده پورته کوي لاسونه د صفا مینه ده ختم نبوت سره چې چا مینه ده پورته کوي ځان قربانولی شو مونږ ټول یو پرې قربان دامو د ایمان خلق دامو د ایمان دامو د ایمان دامو عقیده دا پری هر څه قربان ولی شو سر نتیری دلی شو سر نتیری دلی شو سر نتیری دلی شو سر نتیری دلی شو دا خو مدد وو جانو آقا مینا دا خو مدد وو جانو آقا مینا دا ځان قربان ولی شو مون ټول یو پرې قربان دامو د ایمان خلق دامو د ایمان خلق پزړونو باندې ختم نبوت ولیکي په دیوالونو باندې ختم نبوت ولیکي چې مو بچي کله رلوي شي بیا تعلیم کوي په کتابونو باندې ختم نبوت ولیکي د ختم نبوت په عقیده باندې څوک پوهیږي
ما ته پته تاسو ختم نبوت مشکل دی که پیژنې ځکه پوهېږي نه خو الله د مونږ ته د ختم نبوت پیژنګلي نصیب کړي مونږ چې ختم نبوت نه پیژنو بیا زموږ ایمان چېرته پاتې مونږ وایو نبي علیه صلات وسلام نه وروسته نوي دین سره نوی پیغمبر نه راځي دا د ختم نبوت عقیده ده چې څوک هم راځي دلیل به باطل کېږي خو بهرحال چې ختم نبوت سره مینه ساتي لږ سبحان الله وایي خلق په زړونو باندې ختم نبوت ولیکئ په دیوالونو باندې ختم نبوت ولیکئ چې مو بچي کله رالوی شي بیا تعلیم کوي په کتابونو باندې ختم نبوت ولیکئ داغه تعلیم مونږه د سکول دینو جوانانو ته وایو پرایلونو باندې ختم نبوت ولیکئ ختم نبوت سره چې چا مینا ده ختم نبوت سره چې چا مینا ده پورته کوي لاسونه پورته کوي لاسونه دا صفا پورته کوي لاسونه دا صفا مینا ده پورته کوي لاسونه دا صفا مینا ده ځان قربان ولی شو مونږ ټول یو پرې قربان دا مو د ایمان خلقه دا مو د ایمان ساتو پزړ کې دا د قیمتي مینا دا د پاک نبی مینا دا د پاک نبی مینا یدا زکه ساتو پزړ کې دا د قیمتي مینا دا د پاک نبی مینا دا د پاک نبی مینا دی جملې سره سبحان الله ټول محبت سوای دا پټولو مینو کې خواږه مینا دا دا پټولو مینو کې خواږه مینا دا ځان قربان ولی شو مونږ ټول یو پرې قربان دا مو د ایمان خلقه دا مو د ایمان ختم نبوت دفاع چې سو کوي آبادی وي یار زنده بادی وي یار زنده بادی وي دغه مینا څومره عجیبه مینا ده دغه مینا ځان قربان ولی شو مونږ ټول یو پرې قربان دا مو د ایمان خلقه دا مو د ایمان علیمان دی او بندی را باندې ګران دی وې سبحان الله دغه تور او سپین پګړی را باندې ګران دی علیمان په دنیا ډیر دی خدای دی ډیر کړي امین ونه تاسو واسه وټانه ورکو زړه ماونه چو دی امین وایو علیمان په دنیا ډیر دی خدای دی ډیر کړي لگ محبت سره علیمان په دنیا ډیر دی خدای دی ډیر کړي خو ګلونه دیو بندي را باندې ګران دي د باطل سترګو کې سترګې ورکاړي شاګردان د محمودي را باندې ګران دي امریکای افغانستان کې په ګوندو کړه طالبان امارتي را باندې ګران دي دي سبحان الله چې ما په دې سبحان الله مچ نتونه یې لکنه نو بیا ډېر ګرانو
لک سبحان الله یو اماراتیانو شهیدان کم از کم وینه 52 ملکونه ټوکړې کړل په کار تاسو پسیدلی او دغه چات خو مړان کړی دومره جذبه مه کړي د امارت ټکي سره تاسو کې جذبه پیدا ونه شوه د دیوبند ټکي سره تاسو کې پیدا ونه شوه یا خو دیوبند نه یو خبر یا د ما په ژبې باندې نه پوهېږو محبت سره د امارت شهدا او داد کم از کم میلو شي امریکای افغانستان کې په ګونډو کړه طالبان امارتي را باندې ګران دي یو بل جمله وایم خو دلته به م داد غواړم د یهودوی جنټان چې ترې یریږي کارکنان جمعیتي را باندې ګران دي سایلیاره دیوبندیان خو دیوبندیان دي خدای قسم چې له زړګي را باندې ګران دي